چین لخوا افغانانو ته ښه زیری. چین نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره زیاتې بشري مرستې وکړي. په ملګرو ملتونو کې د چین مرستیال دایمي استازی کینګ شوانګ د ډسمبر په 20 نیټې د افغانستان مسلې په تړاو یوې غونډې ته ویلي چې نړیواله ټولنه باید دغه هیواد ته لا زیاتې بشري مرستې برابرې کړي. نوموړي ویلي چې د افغان له سرپرست حکومت سره دې زیات تماسونه ونیسي او د ترهګرۍ ضد مبارزې کې دې ورڅخه ملاتړ وکړي. هغه پر افغان سرپرست حکومت هم غږ کړی چې د افغان میرمنو حقونه جدي تضمین کړي. کینګ شوانګ زیاته کړې چې په افغانستان کې اوسمهال څه باندې 3 میلیونه ماشومان له خوراځواکۍ او له 10 میلیونو زیات افغانان له لوږې سره مخ دي او سږنی ژمی په دغه هیواد بشري ناورینو لا پسې سخت کړي دي. نوموړي له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې افغانستان ته لا زیاتې بشري مرستې برابرې کړي او افغانان باید سیاسي قربانیان نه کړي.